السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو قدرمنو کتونکو تاسو ورې مو سنل یو ځل بیا ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل ته تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو په نوډ کې به تاسو ته داسې سیټینګ دروخم چې هغه تاسو په خپل موبایل کې آن کړئ نو کبه تاسو زنګ دروهي یعنی ټلیفون کوي یا تاسو ته د تاسو موبایل ته میسج راځي نو دغه سیټینګ چې دغه په ذریعہ سره بس تاسو موبایل تاسو ته دغه کس نوم اخلي چې دا پلان کې تاسو ته میسج کړی دی تاسو ته زنګ دروهلې دی او دغه شان تاسو ته که تاسو ته میسج وشي او تاسو هغه میسج نشي پړاوهله نو هم په دغه سیټینګ په ذریعہ سره تاسو کولای شئ چې دغه سیټینګ چې تاسو په موبایل کې وګورئ نو تاسو موبایل به دغه میسج هم تاسو ته پړاوهي او تاسو ته به چې پلان کې تاسو ته میسج کړی دی او دغه میسج کې تاسو ته دا خبرې کړې دي نو په اسانۍ سره تاسو دغه جواب هم ورکولی شئ بلکې تاسو خپل ملګرو سره ناست او تاسو ته مثال په تور باندې تاسو ته زنګ راشي او تاسو ته ووایي چې پلان مثال په تور تاسو ته چې حسین علي تاسو ته ټلیفون کړی دی نو هغه هم تعجب کوي او حیران بشي چې دا څنګه سیټینګ تا په خپل موبایل کې کړی دی چې ستا موبایل د هر کس نوم اخلي او تاسو ته وایي چې دا کس تاسو ته زنګ یعنی ټلیفون درکړی دی خو دنه وخت تاسو خاص کوم زموږ چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ او په خوا غنټې نشان باندې کلیک کړئ په حال باندې کلیک کړئ د سره به زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت باندې رسي ویډیو لایک کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره ضروري شیر کړئ نو دغه سیټینګ کول لپاره به د اپلیکیشن ضرورت دی چې دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ډسکرپشن کې درکړی دی که تاسو ډسکرپشن نه معلوم د ویډیو د لاندې لیکلو ګورئ په دغه لیکلو باندې تاسو یو پیر کلیک وکړئ نو تاسو ته د ویډیو د لاندې ډسکرپشن در خلاص شي او په هغه باندې کلی اپ لینک باندې کلیک کړئ او د اپلیکیشن په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ د اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ دا انټرفیس راځي دې کې به ول تاسو یو څو مهم سیټینګونه دغه نه علاوه نه کیږي نو تاسو به سمپلی په کلیک ټو اپروو باندې کلیک کړئ او دا که څه پرمیشن غواړئ تاسو به پرمیشن الاو کړئ کله چې پرمیشن الاو کړئ دا داسې انټرفیس راځي نو دلته کې تاسو اولنی اپشن راځي کالز په کال باندې کلیک کړئ دا تو اپشنن کا اف دا به تاسو آن کړئ او دریم اپشن چې دن تاسو ته بدل کې راشي چې تاسو ته د هغه کس نوم سونه زلی والی سو پیری والی نو ما دو پیری کړی دی که تاسو درې کوئ څلور کوئ نو تاسو ته بس تاسو کوم رنګ چې تاسو ډیفالټ لګولی دی هغه به او تاسو د کس نوم چې تاسو سو پیری کو هغه به اخلي د دې سره سره تاسو ته لیکل لاندې کولی شئ چې مثال په تور باندې تاسو ووایئ چې اول د هغه د نوم اخیستونه مخکې تاسو ته څه ووایي او وروسته تاسو ته څه ووایي نو هغه لیکل له خپلې مرضۍ سره کولی شئ ما مخکې پرېښودی دی او تاسو کولی شئ چې وروسته مې لیکلی دی نو مثال په تور که ما ته څوک زنګ کوي نو مثال په تور هغه به وایي چې حسین علي از کالینګ یا تاسو ته هغه زنګ کوي تاسو چې څه ولیکېدل کړي نو هغه به وایي صحیح ده دا د کال لپاره شو اوس راځو د میسج لپاره نو میسج لپاره داسې انټرفیس راځي نو داسې که اوپن کې داسې راځي نو دلته کې به تاسو اولنی اپشن آن کړئ او دا دویم به تاسو آف کړئ دا دویم به ځکه آف کړئ که دا تاسو آن وساتئ نو بیا به تاسو ته ټول میسج وایي نو بیا به تاسو تنګېږئ دا به دې وجې نه آف کړئ او دا دریم چې دا به تاسو هم آن کړئ ځکه چې ناشنا نمبر نه که تاسو ته میسج راشي نو دا بیا تاسو ته د هغه نمبر یعنې د هغه شمېره به تاسو ته وایي صحیح ده او څلورم چې دا به تاسو که آف ساتئ یا آن ساتئ دا تاسو خوښه وایي چې ستاسو نمبر یې تاسو سره سیو هغه دې تاسو ته وکړي او که سیو نه هغه دې تاسو ته وکړي او دلته کې لیکل هم دغه خبره تاسو د خپلې خوښې لیکل کولی شئ یا تاسو دغه لیکل تاسو په خپل ځای باندې پرېښودی شئ نو دغه طریقې سره تاسو سیټینګ کولی شئ دې کې تاسو د وټساپ هم کولی شئ وټساپ دپاره هم دې کې اپشن شته دا دی دغه تاسو هم کولی شئ صرف آن کړئ او چې کله تاسو آن کړئ نو اټومیټک به دی تاسو ته بیا د هغه نوم علي او دلته کې آډیو راځي دلته کې سیټ سپیچ ریټ یعنې دا د تاسو ته زر ووایي د هغه نوم که په قلاره دي وایي نو هغه تاسو کولی شئ دغه شان دا بل هم دی پیړ آواز د نری آواز یا تاسو والیوم چې به تیز دی ووایي یا دې ورو ووایي دغه سیټینګ تاسو په خپل موبایل کې په اسانۍ سره کولی شئ د دغه سیټینګ نه بعد بیا چې تاسو ته څوک زنګ کوي یا تاسو ته ټلیفون کوي نو بیا به تاسو ته د اپلیکیشن د هغه نوم اخلي او تاسو ته به وایي چې هغه کس تاسو ته زنګ کړی دی نو دا ډېر زبردست او خوندور سیټینګ دی په خپل موبایل کې ضروري وکړئ او یو ور ټرای کړئ چې تاسو ته خوند درکو او که نه او ویډیو کې کمنټ لازمي وکړئ ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر عزت خیال ساتئ د الله